په کندوز کې د شفتالو د حاصلاتو زیاتوالی هغه میوه چې اوسمهال د هیواد په کچه ښه بازار لري. د دغه ولایت بڼوال وایي د تیر کال پرتله سږکال د شفتالو حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. سږکال د نورو کلونو باغ حاصل یې ډېر ښه شفتالو یې وکړ، الحمدلله بازار یې ښه و او ښه پروش و او موږ ته خوشحاله یاستو. بازار یې ښه و خو موږ د دولت نه دا خواهش ده چې موږ بازار ښه کړي، نورې پسې ښه کړي، ښه نسبت پروسږ نه څخه ښه غنیمت و. په ورته مهال د کندوز یو شمېر هټیوال د شفتالو د مناسب بازار شتون له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې اوسمهال د دې ولایت شفتالو د هیواد په کچه ښه بازار لري. شفتالو در ولایت کندوز بسیار خوب حاصل دارایی است و حتی با دیگر ولایت ها از ولایت کندوز میره خرید فروش میشه و خود نرخ بازار ولایت کندوز هم خیلی خوب است. شفتالو نور میوه‌جات ډېر ښه حاصلات په کندوز کې سږکال کړي دي. سږکال ډېر ښه یو حاصلات یو ډېر ښه کال د میوې دی هغه په باره کې ډېر ښه. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتله سږکال د شفتالو میوو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. ما در ولایت کندوز در حدود 153 هکتار باغ شفتالو داریم که از این ساحه در حدود 2277 متریک تن حاصلات شفتالو به دست آمده که خوشبختانه نسبت به سال گذشته در حدود 5 الی 10% افزایش حاصل را داریم و دلیلش هم معرفی ورایتی‌های مقاوم و زودرس برای دیاقین، همچنان کنترل آفات و امراض و ترنینگ هایی که در بخش شاخه‌بری و در بخش چیدن میوه برای باغداران از طرف ریاست زراعت می باشد. په کندوز کې د شفتالو حاصلات په داسې حال کې زیات شوي چې د ولایت د هیواد په کچه د تازه میوو یو له لویو صادروونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي.